السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن مې درته د قرآن کریم یو کوچنی سورت انتخاب کړی دی. د دې ترجمه او تفسیر کوو. ډېر مهم سورت دی. موږ ته پکې ډېر مهم پیغام الله پاک راکړی دی او داسې پیغام دی چې زموږ ژوند او آخرت ته زموږ پام راوړي. سورت التکاثر یا الهاکم التکاثر سورت 8 آیتونه لري. قرطبي وایي چې مکی دی او امام بخاري روایت کړی چې مدني سورت دی. موضوع د مرګ په اړه د انسان سترګې پرانیستل دي. د یو تریخ حقیقت ته انسان متوجه کول دي. همداراز موضوع ده په مال او په اولادونو او په د دنیا په امکاناتو باندې افتخار کول او په هغې کې دومره مشغول کېدل چې له آخرت نه د انسان پام واوړي. دنیایي چارو کې د انسان دومره مشغول شي چې آخرت نه فکر او پام واوړي. راځئ د دې مبارک سورت په ترجمه او تفسیر باندې هم دنیا او هم آخرت په اړه خپل ذهنونه او خپل سترګې خلاصې کړو. ډېر زیات مهم سورت دی. همدې دپاره مې درته غوره کړی دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر. الهاکم مشغوله کړي یاست تاسې. التکاثر پر زیاتوالي باندې افتخار. د څه شي پر زیاتوالي باندې؟ التفسیر المیسر وایي د الله پاک له عبادته تاسې مشغوله کړي یاست. څه شي؟ د مالونو او د اولادونو پر زیاتوالي افتخار. المختصر فی التفسیر او تفسیر الجلالین ورته ترجمه او تفسیر راخیستی دی د دې آیتونو. الهاکم التکاثر یعنی مشغوله کړي یاست تاسې څه شي؟ د آخرت نه په دنیا کې د اولادونو او مال پر ډیروالي افتخار. تفسیر سعدي بیا وایي د مال، اولاد، ځواکونو، خادمانو، موقفونو او دنیایي امکاناتو پر سر افتخار تاسو مشغوله کړي یاست له آخرته. په داسې حال کې چې دغه شیانو کې تاسې له الله پاک سره هیڅ اخلاص نه لرئ. یعنی تاسې د دنیا پر مال او په جایداد او په امکاناتو او په اولادونو باندې ویاړلو د دې په سر باندې رقابات او افتخارونو دومره مشغوله کړي یاست چې له یوه مهم شي نه چې آخرت دی تاسې بې پروا شوي یاست او مشغوله کړی شوي یاست. یعنې په دغه شیانو باندې که چېرته تاسې له الله پاک سره اخلاص پکې ولرئ، صدقه پرې ورکوئ، د الله پاک شکر پرې ادا کوئ، د قیامت نه پې مشغوله شوي نه یاستئ، قیامت یې درنه هیر کړی نه وي، بیا مشکل نه لري. اما تاسې دومره په دې کې غرق شوي یاست، دومره مشغوله شوي یاست چې آخرت درنه هیر شوی دی او آخرت درنه پاتې دی. تر کومه حده؟ تر دې حده چې حتی زرتم المقابر، تر دې پورې چې تاسې ته مرګ را ورسیږي، تاسې قبرونو ته ورسیږي، تاسې هدیرو ته ورسیږي. التفسیر المیسر وایي دغه شیانو تاسې دومره مشغوله کړي یاست تر دې چې تاسې هدیرو ته ولېږدول شئ، یعنی پکې خښ کړی شئ. المختصر فی التفسیر حتی زرتم المقابر معنا داسې راخیستې تر هغې چې تاسې مړه شئ او قبرونو ته دننه کړی شئ. تفسیر سعدي بیا راخیستې ستاسې غفلت او بې پروایي تر هغې دوام وکړ چې له سترګو مو پرده لرې کړی شوه، سترګې مو خلاصې شوې، یعنی مرګ مو ولید او مرګ مو وڅاکه، بیا ستاسې سترګې خلاصې شوې. تر دې پورې تاسې په دغه شیانو کې مصروف او مشغول وئ. یعنی تر دې حده پورې مصروف وئ، دې حده پورې مو ځانونه مشغول کړي وو په دې دنیایي چارو کې، دې حده پورې پکې بوخت وئ چې آخرت ته مو هیڅ پام نه و چې ناڅاپه مرګ راغی او تاسې نه د هر څه واخیستل. مرګ د غني انسان غنا، د مالدار سړي مالداري او د غریب سړي غریبي او د موقف لرونکي سړي موقف، دا هر څه له منځه وړي. مرګ د دنیا نعمتونه له تا لرې کوي. هغه وخت به ستا سترګې پرانیستل شي چې ساه دې تر دې ځای راورسیږي، بیا به وپوهېږي چې ای کاش مې دا کارونه کړی وی. همغه پښیمانۍ به کوي چې یا لیتنی قدمت لحیاتي، کاش کې زه خپل ژوند ته بیرته وړاندې کړی شم. یا لیتنی کنت ترابه، کاش کې زه خاورې وای، هیڅ سوال ځواب ما سره نه کېدی. تر دې پورې تاسې مشغوله یاست په دغه دنیایي چارو کې چې تر څو مرګ تاسې ته راورسیږي او هدیرو ته ولېږدول شئ. بیا په دغه قبر کې به له تاسې نه پوښتنه کېږي او هلته به پوه شئ هغه وعده چې الله کړې وه حق وه. کله سوف تعلمون، کله د یو چا د سرزنش دپاره، د یو چا د راویښولو دپاره
تنبیه دپاره د یو چا پام رااړولو دپاره کارېږي. ته ورته چې نه داسې نه ده، راویښ شه، سترګې وغړوه. سوف تعلمون، تاسې به حتما پوه شئ، په دې وپوهېږئ څه درته الله پاک وایي د حق دي. خو تاسې په بې پروایۍ کې ځان وهلی، تاسې ځان مصروفه کړی دی، د دنیایي چارو کې مصروفه یې. ثم کلا سوف تعلمون، بیا درته تکراري، بیا د پام وراړئ. په یو ځل خبره باندې کله چې خبره تکراریږي، الله پاک کې تکراري د دې خبرې په اهمیت باندې دلالت کوي، د خبره بیا درته په ټینګار کوي. بیا پوه شه چې سوف تعلمون، تاسې به حتما په دې پوهېږئ، حتما به دا درک کوئ، په دې به پوهېږئ چې د الله څه ویلي دي د حق دي، او دې سره به تاسې مخامخ کېږئ. تاسې دومره په دغه دنیایي چارو کې ځان مصروفه کړی دی چې یو ورځ به تاسې د هر څه ګورئ، په خپلو سترګو به یې وینئ. موږ تاسې په خپلو ژبه کې وایي چې ګوره بیا درته وایمه، پام دې نیسه، پام کوه. د بیا تکرار او بیا ټینګار درته کوي چې تاسو به وګورئ، تاسې به وپوهېږئ په دې باندې چې الله پاک کومه وعده درکړې ده هغه حق ده. دغه دنیا ته دومره مشغوله کړی چې آخرت نه دې پام اړولی دی، خو ته به د دې په انجام باندې پوه شي. کلا لو تعلمون علم الیقین، بیا خبردار، لو تعلمون علم الیقین، که چیرته تاسې پوهیدئ په علم الیقین سره، که چیرته تاسې په رښتینې ډول باندې باور لرلی، تاسې رښتینې ډول باندې دا منلی، په دې پوهیدئ چې تاسې به هلته څه وینئ، او د دې مشغولتیا په دنیا کې د غرقېدو دغه انجام څه دی، تاسې به دنیا له آخرت نه وی بې پروا کړي، دنیا به له آخرت په ستاسې پام نه وی اړولی، مشغوله کړي به یې نه وی. علم الیقین دې ته وایي چې ته د سر په سترګو یو څه ووینې، باور پرې وکړې. لکه مثلا په دنیا کې یو سړی اور ته ګوته نیسي، سوځوي، دا علم الیقین دی، ته په دې ډاډه یې ځکه اور ته ګوته نه نیسي. نو د دې په اړه هم ته پوه شه چې الله پاک تا ته وایي چې کلا لو تعلمون علم الیقین، خبردار که چیرته تاسې پوهیدئ په علم الیقین سره، تاسې به دغه څه مشغوله کړي نه وای. المختصر فی التفسیر وایي که چیرته تاسې پوهیدئ چې تاسې خپل رب ته ستنېږئ او تاسې د خپلو عملونو بدله هلته وینئ او الله پاک یې درکوي، یا مثبته بدله یا منفي، یا سزا یا اجر او پاداش یا ثواب، نو تاسې به په دغه مالونو او اولادونو او د دنیایي چارو باندې افتخار له آخرته نه وای مشغول کړي. تفسیر الجلالین وایي که تاسې د دغه افتخار او دغه تفاخر په انجام او په نتیجه باندې پوهیدئ، نو دی به تاسې نه وای بوخت کړي. ابن کثیر بیا وایي که چیرته تاسې په یقیني ډول باندې، په رښتیني ډول باندې ځان په دې پوهولی، په دې پوهیدئ، نو تاسې به دغه څه نه وای بوخت کړي، دغه تفاخر، دغه په اولادونو په دغه باندې به افتخار له آخرته نه وای بوخت کړي. بیا الله پاک وایي چې لترون الجحیم، تاسې به خامخا وینئ دوزخ. یعنی د الله پاک خبره دروغ نه ده، تاسې به حتما دغه دوزخ وینئ. د دوزخ دومره سخت عذاب دی چې کله تاسې په دنیا کې مشغوله شئ او آخرت نه مو پام واوړي او مرګ ته راورسیږي، دا هر څه په سترګو وینئ، څه به وینئ؟ دوزخ به وینئ، جهنم. ثم لترونها عین الیقین، بیا هم تاسې به دغه د دوزخ اور یا دوزخ د سر په سترګو وینئ. د علم الیقین سره به په رښتینې ډول په پوره معنا به تاسو وینئ. یعنې کله چې الله پاک تا ته دا خبره کوي، د دې ټولو کائناتو خالق، زما او ستا خالق، د دوزخ او د جنت پیدا کوونکی رب چې دومره ملایکې، دومره قوت، دومره ځواک لري، تا ته بار بار دا خبره تکراروي، خو ته یې په اړه غور نه کوي چې الله پاک کله دا خبره کوي، دا خو وړه خبره نه ده. ولې ځان نه پوهوې ته زما مسلمان وروره؟ ولې نه راویښېږي؟ کوچنیو آیاتونو کې 8 آیات دي، دا زده کړه. د مونځ په وخت کې د زړه د تله وایه، په معنا یې زده کړه، معنا سره یې وایه، او الله پاک ته همدغه اور د دوزخ نه پناه واړه، الله پاک ته پناه وروړه. الله پاک چې کله دا خبره تا ته کوي، دا وړه خبره نه ده، دا درک د عقل نه کار واخله. دغه ځواکمن رب چې تا ته دا خبره کوي، ته باید میلیونونه او ټریلیونونه وارې ډاډه واوسې او په دې غور وکړې چې الله پاک څه ویلي، هغه حتما کیږي او رښتیا دي. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم،
بیا به د قیامت په ورځ الله پاک له تاسې ټولو نه د دغو دنیایي نعمتونو دپاره چې درکړي وو تاسې پې الله پاک سره پکې اخلاص نه کوو، صدقه مو ترې نه ورکوله، زکات مو ترې نه ورکوو، مسلمان لاس مو نه نیوو، د الله پاک په لار کې مو نه کارو، دعوت دپاره مو نه کارولې، دغه خپل مال، امکانات، اولادونه، هر څه د خیر د کار دپاره مو نه کارولې، د دې هر څه په اړه به قیامت کې تاسو نه پوښتنه کېږي. او که دې تاسې مشغوله کړي وئ له آخرت نه، په دنیا کې دومره بوخت وئ چې دا ځان ښودنې، دغه تربوربازۍ او دغه په مال باندې ځان ښودل او دا هر څه مو کول او آخرت نه بې پروا یې، بیا به له دې هر نعمت نه تاسې نه پوښتنه کېږي. یعنې دغه صحت، دغه فارغ وخت، دغه امکانات، دغه مال، دغه بنګلې، دغه موټرې، دا امکانات چې الله پاک درکړي دي، په قیامت کې به د دې هر څه په اړه ته پوښتل کېږي. که دې شیانو ته مشغوله کړی وي او افتخار دې پې کوو او الله دپاره دې نه کارول، د الله د دین دپاره دې نه کارول، بیا به له تا نه د دې په اړه پوښتنه کېږي. حدیث شریف کې راځي چې د انسان په قیامت کې تر یو قدم نشي اخیستی تر هغې چې څو پوښتنې ترې وشي. عن عمره فیما افناه، عمر دې په څه کې تیر کو، د دې پوښتنې جواب به ته ورکې. عن شبابه فیما ابلاه، ځواني دې په څه کې تیره کړه، قطو کې، شب نشینیو کې، ګیمونو کې، مجلسونو کې، چکرونو کې، که نه د الله په لار کې، د خلکو په خدمت کې، په دیندارۍ کې، اولاد ته د حلال نفقې په ګټلو کې څه کې دې تیره کړه. وعن ماله من اين اکتسبه وفيما انفقه، مال دې کوم ځای نه پیدا کړی و، په څه کې دې ولګاو، د مال په اړه به هم ته جواب ورکې. وعن علمه ماذا عمل فيه، او علم په اړه چې علم دې کړی و څه دې پرې وکړه، عمل دې پرې وکړو که نه یوازې وینا او سپارښتنې وي او عمل دې پرې نه کوو. نو انسان به د دې ټولو شیونو جواب الله پاک ته ورکوي. نو الله پاک دې موږ او تاسې د دوزخ له اوره وساتي او الله پاک دې د دنیا د حقیقت په اړه، د دنیا د رښتینولۍ په اړه، د دنیا د حیثیت په اړه زموږ سترګې خلاصې کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه هم دا دعا کوله چې اللهم لا تجعل الدنیا اکبر همنا، یا الله دنیا زما لوی تشویش مه جوړوه. الله پاک فرمایي چې والآخرة خیر وابقى، والآخرة خیر لك من الاولى، بل آیت کې راځي آخرت تر دنیا تا ته مقدم دی، هغې ته باید ډېر فکر وکړي. آخرت تا ته بهتره دی او دوامداره دی. د دې دنیا مثال د آخرت په مقابل کې داسې دی. حدیث شریف کې راځي چې یو انسان ګوته بحر کې نه باسي، ګوته راپورته کړي، یو څاڅکی اوبه ترې وڅڅېږي، دغه څاڅکی دنیا ده او دغه بحر آخرت دی. یعنې آخرت ژوند لا یتناهي دی، خالدین فیها ابدا، هلته به دوامدار انساني، که ته خوشبخته وي خو جنت دی ځای دی، که بدبخته وي بیا نو دوزخ ستا ځای دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.